د خپلو بندګانو ډېره لویه مهرباني ده. څنګه مهرباني ده مسلمانانو؟ داسې مهرباني ده د رب ذوالجلال، داسې مهرباني ده. مسلمانانو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې زما یو امتی اغا الله تعالی ته چې د ټولو نه زیات په کم ټیم کې دی نږدې یا الله ته، نو دا د سجدې حالت دی. کله چې سړی د خپل عزتمند تندی راوالي او الله تعالی ته په دې عاجز ځمکه باندې کیږي، نو بیا خدای پاک د خپل بنده ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حدیث قدسی ده، دا حدیث قدسی مبارک ده، حدیث الہی ده. وی الله پاک دې بنده ته وی چې ای زما بنده ستا دا خیال ده، ستا خدا خیال ده چې ما دا خپل عزت من تندی راغستی ده، رب العالمین ته مې په دې عاجز ځمکه باندې ایښی دی، نو ستا خدا خیال دی چې رب العالمین به ما ته په دې باندې اته جنتونه راکوي. ای زما بنده اته جنتونه څه دي؟ زما خزانې پوره ماموره دي، زما سره هر څه ډېر دي، زما بادشاهي ډېره لویه ده، زه په خپلو بندګانو باندې ډېر زیات مهربانه یم. ای زما بنده اته جنتونه خلاصه کې داسې به درته اتیا زره جنتونه درکما، خو زما بنده خبره د جنتونو نه ده. ای زما بنده کله چې تا دا خپل عزت من تندی راواغستو او ما ته دې په دې عاجز ځمکه باندې ولګو، خپل ځان دې زما غلام وګڼو او زه د خپل خالق او مالک ومنلم، ته ما ته دونه نږدې شوې. ای زما بنده ولک بکل سجدة نظرة الى وجهی، اے بنده وورام تا ته به د هر سجدې په بدل کې خپل دیدار درکما. الله هم د خپل دیدار نصیب. خدای دیدار لوی شی دی. خدای پاک منګه او تاسو له به خیر خپل دیدار راکوي. زمونږه تورسرو زنانو له به هم خدای ورکوي که خیر. هغوی د جوماتونو له نشي راتلی، د هغوی خوړه غواړي که نه چې موږ هم دې جومات کې ولاړ وی الله ته خپل رب ته م جړلی، خو لیکن د زنانو تسلي خو محمد رسول الله کړې ده که نه صلی الله علیه وسلم، چې تاسو هم زما امتیان یې، تاسو دپاره دقه خپل کور جومات دی، تاسو له به د دې جمع والاو په شان دقه شان اجر په دقه کورونو کې میلاویږي. نو که خیر دیدار به خدای دی لم ورکوي، موږ ټولو له به الله راکوي. خدای ډېر غیرتي دی، خو الله د تاسو منګه ټولو له خپله سمه بندګي نصیب کړي مسلمانانو. د دې وجه نه نو سړی د سجدې په حالت کې خدای ته ډېر زیات نږدې، ډېر زیات. او په رمضان المبارک کې موږ څو رکاته کوو مسلمانانو؟ تراویح شل رکاته، شل رکاته تراویح کوو. او د تراویح نه بغیر تهجد څو رکاته کوو؟ 8 رکاته. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک همیشه واله پدې کړي، کله لګي کله زیاتې، خو همیشه واله پدې کړي دي.
نو دا ټول چې کم دی دا ټول 28 رکعات شو. نو پدې کې 100 سجدې راغلي مسلمانانو، په 20 رکعاتو کې 40 سجدې راغلي او په 8 رکعاتو کې 14 سجدې راغلي. نو هر ماسخوتن ته 55 مقاماتو کې الله ته ورنږدې کېږي، 55 مقاماتو کې 56 مقاماتو کې ته الله ته ورنږدې کېږي، 55 مقاماتو کې ته خدای ته نږدې. نو د خدای څونه مهرباني ده د زمونږ سره، لږ دې سړی دې ته سوچ وکړي.